دا د رب العالمین د مسلمان یو فضل او کرم دی. الله لوی رحمت دی. روزې څنګه چې په موږ فرض دي دارنګې په نورو امتونو باندې روزې فرض وي، خو نن به د هغې په طریقه کار کې او په ورځو شپو کې اختلاف. هغې باندې کې روزې فرض وي نو هره میاشت کې 14 14 15 دا به مخکې امتینو روزې نیولې، دا هره میاشت کې به وه. نو د دې نه 12 میاشتې دي، نو په حساب 14 روزې ته جوړېږي. د موسمو د سپومې لمونځ دی او 14 15 او د عاشورې او د عرفې ورځ بیا ورسره هغه شي چې دا ټولې 18 روزې په پخوانو امتونو باندې فرض او لازمې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په امت باندې دقه روزې مخکې فرض وې. قرآن حکیم کې الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. څرنګه چې په نورو امتونو باندې روزې فرض وې هغسې په تاسو هم فرض دي. ایاما معدودات، دا د شمېر ورځې دي. د شمېر ورځې همدغه وې که 14 او 14 او 15 د هرې میاشتې او عاشوره او عرفه. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې چې همدقه روزې بیا نیولې او چې مدینې منورې ته تشریف یوړی، هجرت یې وکړ. د هجرت نه پس بیا دا آیت نازل شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان مبارکه میاشت ده، دا هغه میاشت ده چې الله تعالی پکې قرآن نازل کړی دی. او وروسته فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چې په چا د رمضان دا میاشت راشي د هغې روزې دې ونیسي. نو په مدینه منوره کې چې د رمضان د میاشتې روزې کله فرض شوې، نو هغه مخکنۍ روزې د هرې میاشتې 3 عاشوره او عرفه هغه یې فرضیت منسوخ شو. اوس هم که څوک دغه 3 ورځې په هره میاشت کې ایام بیض ورته وایي او د عاشورې او د عرفې روزې نیسي، نو دا سنت دی. د دې رسالونه یې ترغیب ورکوي دی، خو فرض نه دی. فرض روزې صرف هغه د رمضان د میاشتې دي. روزې میاشت الله تعالی ډېر بې فضیلت ورکړی دی، دومره چې د حد نه وتی. ما ووایي چې دا د الله کرم دی په موږ چې ګناهونه وکړي. انسان د خامخا نفس لري او شیطان لري، چې ګناه وکړي او دا میاشت در باندې راشي او د رب العالمین عبادت دې پکې وکړو، الله به یې د ګناه نه پاک او صاف کړي. په بېروزي داسې مثال دی لکه یو جامه چې خیره نشي باندې اونمدي او صفی کړي په صابون باندې په ګرمه اوبو په هغه لرګي یې وډبئ، په لاسونو یې وډبئ، په پښو کې وګرځي. فقرنګې د رمضان دا میاشت د انسان به وجود صفایي راولي. د باطن چې د روزې دا میاشت په سړي راشي، د ورځې روزې ونیسي، د شپې الله ته سجده ولګوي، وجاړي، عبادت وکړي، دا وجود یې رب العالمین به ګناهونه نه پاک کړي. دا خدای پاک فضل شو که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث پاک کې راځي چې د رمضان دا میاشت کله تېره شي او د شوال میاشت شروع شي، د رکوټ اختر، نو الله فرشتو ته حکم وکړي چې جنتونه دونه کې. نو چې د الله حکم دی، الله سره پاس شته او د فرشتو کاري د انسان کار هم نو تاسو اندازه ولګوئ چې هغه به څومره محنت کوي او جنت به په کومه طریقه ډولې کوي. نو لګیا شي دا فرشتې د جنتونو په آرایش باندې، په بول بوټي پکې کوي، آبادې بلډینګونه پکې جوړوي، صفایي پکې راولي، چمنونه قسم قسم کې د الله څنګه خوښوي. 11 میاشتې د فرشتو کاري په دې جنتونو کې. نو چې د شب قدر دا اخیري
ورځ شي او د رمضان دا میاشت راښکاره شي، نو د الله د عرش د سوري نه، د عرش د لاندې نه یو هوا راوالوځي، او ډېره مزېدار او ښایسته هوا. نو په جنتونو کې چې څومره سوري دي په هغې باندې ورشي، نو د هغې هغه حسن، هغه ډول هغې هوا سره نور هم زیات شي، او د هغې زړونه ډېر زیات خوشحاله شي. د رب العالمین نه یو سوال وکړي چې یا الله نن درله یو سوال کوو. ګوره الله ته هر څوک محتاجه دي. پروردګاره د خپلو بندګانو نه زمونږ دپاره د نیکانو او ښو خاوندانو انتخاب وکړه. الله داسې خاوندان موږ له مقرر کړه چې زمونږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په موږ یخې شي، لکه هغوی په موږ خوشحاله شي موږ په هغې خوشحاله شو. دا د رمضان په دې لومبۍ چې دا میاشت ښکاره شي، نو هغې په جنتونو کې الله ته سوال شروع کړي او د الله د عرش هوا پرې لګي. هغه خلک چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي، نو رب العالمین هغه دعا د هغې په حق کې قبلوي. ګورې یو بل حدیث پاک کې راځي، نبي علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې خلک به په تکلیفونو کې مبتلا وي. څوک به په خولو کې د نامه پورې، څوک تر کومبو پورې، څوک تر مرۍ پورې، څوک تر خولې پورې ډوب وي، او سخته سختي وي په دې خلکو انتهایی. الله ته به محتاج جهنم به غرغنډې وي، او دا خلک به په دې سوچي چې یا الله اوس به مونږ کوم خوا ځو، جنت ته او که جهنم ته، بلکې هر چا ته به خپل هر څه معلوم وي، عملنامه به راشي. وی یو قام به چې هغه به د الله د عرش د لوښي لاندې ناستې سولې ده، او درستخان به ورته لګېدلي، او بي به پرې لګې خوراکونه به خوري، میوې به خوري، او داسې شور به کوي، ګپ شپ په یو بل سره لګوي، لکه دا مازدیګر کې دا مارغان ماړه شي او دې اونو ته راشي دا شور یې جوړ کړي. دې اونو ته دا مارغان مازدیګر راشي او دې خو مالي یو اونې ته ټوپ کوه، یو څانګې ته یو چغار یې جوړ کړي، دا خوشحالۍ نه، یو بل سره هغه لوبې کوي، ګپ شپ لګوي، خو د مارغو په ژبه مونږ پوهېږو نه. وی دارنګې د الله د عرش د سوري لاندې په دغه درستخان به د یو ډېر سره ګپ شپ لګوي، او چغې شور به یې جوړ کړي، چغار به کوي، خوشحاله به وي، اوبه به وي، ډوډۍ به وي، میوې به وي، د خولو د ګرمۍ او د تو نه به بچي. دا نور خلک به وایي عجیبه ده، موږ د تو نه مړه شو، د الله د عذاب نه قتل شو. او دا کوم خلک دي چې د الله د عرش د سوري مو بیا د الله د عرش سوري، او خوراکونه او میوې دي مونږ د لوږې مړه شو، او هغې ته خشته یک اوبه دي مونږ د تندې مړه شو، مونږ په غمونو کې مبتلا یو، هغه خوشحاله دی چې غار پرې چې دا څوک دی. رب العالمین به ورته آواز وکړي دا زما هغه بندګان دي چې هغې په دنیا کې د تو او د ګرمۍ په موسمونو کې زما د رضا لپاره روجې نیولې دي. واله رجوع باته دلته خو به لږ تکلیف در باندې تېر شي معمولي غوندې، لیکن د جنت او د قیامت تر ورځې هغه خوشحالۍ دی بیا دې په عوض کې الله مونږ ته ورکوي. یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی للصائم فرحتان، د روژهدار دپاره دو خوشحالۍ دي، دو خوشحالۍ. یو خوشحالي دا ګورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو خوشحالي کوم وخت چې دی روژه ناتی، واقعي هغه وخت کې سړی خوشحال وي، د خوشحالۍ نه یې بر مه لګي، پکوړې پکې وي، کباب پکې وي، او اوس نن سبا خو زه بیا د شربت روژه نه شربتونه پکې وي، کجورې پکې وي، یو غریب نه غریب کور کې رب العالمین ټول نعمت ور نازل کړي. ښکاره کړو پټه نه ده، خوشحاله وي ورته د مازدیګر نه ورته خوشحاله وي چې په روژه ماتېږي. او دویمه خوشحالي عند لقاء ربي، چې کله د قیامت پر الله سره ملاقات کوي، نو اوس دې دی کې زما د هغه وکړو خوشحاله شي. زه ویم د دې دوو خوشحالو واده نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. اوس څه پته لګي چې زمونږ دا روژه قبوله ده او که نه ده، او د الله د ملاقات په وخت خوشحالي شته که نشته، خو چې د یوې خوشحالۍ ته وګورم چې دا په الله راکړه، نو دا د دې خبرې دلیل وي چې دا بیا نور انشاءالله الله راکړي، بیا راکړه که نه. او موږ کمزوري بندګان یو د الله تعالی، و روژې د هغې حقونو پاسداري نشو کولی کوم چې دي، زه خپل وس به کوو که خپل وس مناسب.
داسې جو خوشحالۍ نبي علیه السلام فرمایي را یو کړو راته وښوله نو انشاءالله چې کومه نښکې الله راته رب العالمین ښایي. هغه خوشحالي بیا کومه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما ده. دا طالبان ته مونږ سوال کوي وایي هر عبادت د الله دی، زکات هم د الله دپاره ده، حج هم د الله دی. الله دا ولې وایي چې دا روژه زما ده؟ دا حدیث قدسی د پیغمبر علیه السلام الفاظ دي د نبی الله نه نقل کوي. طالبانو ته مونږ جواب کوو چې په نورو عبادتونو کې بیا هم څه ناڅه ریا وي. که ریا ني بل بنده به درنه خامخا خبرېږي. لکه مثلا چې سړی لمونځ کوي په جمع کې دنیا درنه خبر شوه، په ابتدا به یې کې الله هم خوشحاله شي، په خوله کې د سړي به هم راځي چې دا خلک هم اونې نه کوي بیا ما لمونځ وکړو. ډېرو خلکو خوله کې دا راځي. حج چې کې دنیا درنه خبرېږي. زکات که ورکوې چې هېڅوک هم پوه نه کړي خو چې چاله اول کې هغه خو درنه خبر شو که نه. او روژه داسې یو عبادت کې چې ته پرې څوک نه خبرې، نه سوا د الله نه پرې هېڅوک هم نه خبرېږي. زموږ د هلالي چا چې لیکلي وو اللهم غیراني رحمت الله علیه، هغه عالم دی، هغه 15 کاله روژه نیولې وه 15 سال. او دا 15 کاله چې هغه روژه نیولې ده نو په دې یو الله خبر دی، باقي ته هېڅوک هم نه دي خبر. وروسته په بیا شاګردان پوه شو. او هغسې ښځه هم ترې نه وه خبره، بچي هم ترې نه و خبر. یا هم به وله د کور نه ډوډۍ راځه، د دې یو خاص ځای و هلته یې دا کتاب لیکه، بیجي ته به یې کېده یا لور به وه هغه څوک چې کېده غاړه پسې بند کړه یا یې به ورته هغې به کېښوده. نو ده به دا چل وکړو چې شاګرد ته به یې اواز کړي دې خوا راشه، دا ډوډۍ وخوره. معمولي غوندې به یې ترې لږه غوندې لرې کړه بالغ لرونګ د پېشمني دپاره، او شاګرد ته به یې دا وخوره. نو شاګرد به راغله ډوډۍ به په هغه دا ګمان وکړه چې دیندار له ما استاد دې پاتې شوی دی. نو شاګرد بیا نو چې شاګرد بیا رخصت کړه بیبي ته به یې اواز وکړه وي دا لوښي زه تش یوسه. نو کور والا بیا پرې دا خیال وکړه چې ګنې دا ده وخوړه. شاګرد یې ګمان کړو چې دا ترې پاتې ده او مال یې راکوي. نیاز کې به ده روژه وه، دا د غرمې ده ډوډۍ، د غرمې ډوډۍ باندې دی هېڅوک نه پوه وه پټه بالکل. او د ماښام ډوډۍ د هغې نه به یې لږه غوندې بچت کړه، د پېشمنۍ به یې که هغې باندې کوو. 15 کاله روژه وه 15 سال. او بیا 15 کالې روژه کې ته نه ښځه خبر وه نه ترې بچي خبر وو نه ترې د کور خاوندان خبر وي، یو الله ته خبر وو. نو لمونځ کې درنه خلک خبرېږي، زکات کې خبرېږي، صدقه کې خبرېږي، حج کې خبرېږي. او په روژه کې چې ته څوک نه خبره ما سوای الله هېڅوک هېچا ته پته نه لګي. نه دا عبادت خالص الله له شو، صرف الله له. وانا اجزي به، الله فرمایي د دې بدل به هم زه ورکوم. که د نورو عبادتونو بدل خو هم الله ورکوي، نه فرق دی پکې. د نورو عبادتونو بدل خو الله د فرشتې ته ذریعه ورکوي. او دا روژه داسې عبادت دی چې د دې بدل به رب العالمین په خپله ورکوي. لکه بعضې شي وي د بادشاه اعلان وکړي وزیر ته وایي دا ته ورکړه، او بعضې چې اهم شي وي نو بادشاه یو مزېدار محفل جوړ کړي نو په خپل لاس هغه انعامونه ورکوي. تمغې مرغې کې د پوجاو له ورکوي نو دا بادشاه دا پروګرام جوړ کړي نو په خپله یې ورکوي. او صدا خلکو له چې کوم شی عام ورکوي د وزیرانو په لاس یې ورکوي. نو الله ذوالجلال به د رمضان د روژې دا بدل به الله په خپله ورکوي. او یا دا چې د نورو عبادتونو ثواب به پرې عجیبه انداز وي، او د روژې بابت په ډېر بل شان انداز وي چې خلک به د قیامت په ورځ تماشې کوي. دا د روژې د نه میاشتې یا د روژې د نیولو هغه فضیلت او ثواب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري چې کوژه به وه نو ملګري به یې راغونډ کړو یو تکوي به ورته وکړو، یو بیان به یې کوو. اخري د شعبان ورځ د شوق قدر نو هغه اوږد بیان دی خو د هغې هغه خلاصه درته وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایل ای بندګانو تاسو باندې یو ډېره مبارکه میاشت راغله، قد اظلکم شهر مبارک، داسې یو د برکت میاشت در باندې راغله چې هغې باندې الله د ابداد باغې په راتلو خوشحالېږي. څنګه میاشت ده؟ داسې میاشت ده که ته پکې د نفل عبادت کې د هغې ثواب د فرضو برابر دی، او که فرض عبادت پکې کې د هغې ثواب د اویو فرضو برابر دی. د سهار لمونځ دې وکړو
دومره اجر به الله درکړي لکه چې د اویاو سحر لمونځ دې کوي. یو ورځ د عبادت وکړه، لمونځونه دې ونیول، ولې پنځه واړه لمونځونه دې وکړل، دومره اجر به الله په هغه یو ورځ درکړي لکه اویا ورځې کې تا فرض لمونځونه کوي. بیا فرمایي نبی علیه السلام وی که چا الله تعالی ته صدقه هم ورکړه، لکه نفلي صدقه هم ورکړه، د هغې ثواب هم یو په اویا دی. ورپسې نبی علیه السلام فرمایي چې دا شهر النعاسات دی. نعاسات څه ته وایي؟ د ښېګله کې ورته هم ته پښتو کې وایي، ګوګل سره ښېګله کو. یې روجهدار له پکې روجه ماتې ورکړي. صحابه کرام سره ورته عرض کړي الله رسوله موږ غریبانان هر چا سره خو یو جنت نه چې بل چاله ورکړي. وی که چاله یو ګوټ پی ورکړل، که پی نه یو ګوټ اوږې ورکړې، هغه ته به الله دغه اجر ورکړي. او که چاله یو کجوره ورکړه، یو ګوټ اوبه ورکړې په روژه ماتي کې، رب العالمین به دې ورکوونکي له دومره ثواب ورکړي لکه د هغه روژهدار د روژې چې څومره ثواب د هغه به کمیږي نه، د هغه روژهدار د روژې ثواب به کمیږي نه، دله به هغه مره الله ورکړي. مسلمانانو په دې کې یو بل سره ښېګله وکړئ. کم چې پکې مونږ خلکو کې ښېګله نشته، په خپله کې یو سړی ډېر هم لوړي او ډېر هم مالدار وي، ډوډۍ به ترې اوچه پاتې شي، په سپو باندې او په پیشوګانو دی پرې غریب مسلمان ډوډۍ ورنکړي. په صحابه کرامو کې ګورې دا صفت نو. یو حدیث پاک کې راځي به یرموک یو جنګ شوی و، غزوه یرموک. یو صحابي وی زه ورغلم په دې جنګ کې چې څوک زخمیان شي او هسې په ګرمۍ کې تنده راځي او چې بیا وینه له انسان نه وبهږي بیا هم تنده راځي او بیا د هغه ځنکدن وخت کې هم تنده ډېره زیاته وي. و زما د تره یو زوی چې ورغلم زخمي پروت و، وی ما ته یې ما له اوبه راوړه، و دلالم یو مشک مې د اوبو نښه راونیوله، و د تره هغه زوی له ما ورسه وی ما د هغه مشک د خولې نه له هغه په خوله کې اوبه اچولې. د دې درمیان کې هغه سره خوا کې داسې دی یو بل زخمي پروت و، وی هغه د اوبو ته هسې نه وکتل او یو فریاد یې وکړ. هلته کې وی ما ته ترې دې اشاره وکړه چې ما پرېږده هغه دی یوسه بېره ځنکدن وخت. وی هغه له مې یوړې، وی چې ما د مشک خوله سپړدله او هغه ته مې اوبه برابرولې خولې ته، هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و، وی هغې اشاره وکړه چې هغه له یوسه، وی هغه اوبه مې هغه له یوړې په منډه اوس، وی هغه سره خوا کې بل زخمي دی، هغه اوبو ته داسې په شوق وکتل، وی هغه ما ته اشاره وکړه چې ما پرېږده دې بل ورور مې یوسه. الله اکبر. دا د صحابو یو بل سره مینه وه په احادیثو عملو، د ځنکدن په وخت کې ځان پرېږدي او بل له یې ورکوي. وی دل له مې یوړه، چې هغه له مې ورسوله اوبه مې ورته راوړو د هغه نه سا ختلی، وی دغه دویم له مې راوړه، وی چې هغه له عالم هم ساتې ختلی وه، وی هغه بل له مې راوړې چې مې وکتل د هغه نه هم سا ختلی وه، وی د تره زوی له مې راوړې، وی چې مې وکتل د هغه نه هم سا ختلی. ځنکدن په وخت کې دې ته ایثار وایي. صحابو کې دا صفت و، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، په خپله به د لږې مړه کېدل بل له ویې ورکوله. دا ځنکدن ورته تکلیف دی ورته مري، څومره سخته تنده ده، نه هغه مسلمان رور مې دی د تندې تکلیف دی زه به پرېږدم چې هغه له ورکړم. دا آیت نازل شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ملګري راغی نارو غریبانان، ای فرمایل څوک شته چې دوی ډوډۍ له بوځي. ابو طلحه رضی الله عنه یو صحابي د پیغمبر علیه السلام هغه وی بیبي ته وی کور ته بوتللو بیبي ته و هغه زمانه کې دا پرده حکم وروستو نازل شوی، مېلمه به خلکو کور ته دم نه کوي. اوس هم په دې قبایلي علاقو کې دا رواج دی. ښځې ته وایي بیبي ما یو مېلمه راوستلی ګورې، خو دا مېلمه عام مېلمه نه دی، د نبي علیه السلام مېلمه نه دی. ما وویل چې څه درکاري ټول وله راوړه چې څه یو شی ته پټ نه کړې، د پیغمبر علیه السلام مېلمه نه دی. ښځه ورته وایي سړیه مونږ کره خو نور څه نشته، دومره خوراک دی چې زمونږ د ماشومانو بچو لوشت. وی دا فکر کړه چې دا ماشومان هسې وغوله یې ویدې کړه، هغه وویې کړه بس خوب وشي ده بس ډېرې نار ویده شي. خو دا بولمانه و نبي علیه السلام مبارک مېلمانه دي چې دا نار پاتې نه شي. د هغه ماشومان یې هسې وغولول او په لوبو ټوکو یې مشغول کړل، هغه ماشومان ویده شو. بیا ورته خاوند وویل ښځې ته دا اوس څه کیل به کوو، که د مېلمنو سره مونږ ډوډۍ خوري،
دا خو دومره نه ده چې مونږ پرې ماړه شو، مېلمانه به نیمګړي پاتې شي. که دا ډوډۍ د مېلمنو له ورکوو مونږ ورسره نه خورو، نو دا د هغه زمانې رواج و چې مېلمه به دی کور به ډوډۍ هغه خوړه. نو څه به کوو؟ نو دا خاوند ورته وایي ښځې داسې چل وکړه چې ډوډۍ کښېږده. نو چې موږ ډوډۍ ته سیم تېر نو ته پاسه دې ډیوې له او په داسې اندازه پاته چې د ډیوې رڼا د کمه نه تېزو مې چې مېلمانه پرې نه شي. نو ټوکې ورکړه مړی ته. دی وایم چې ډیوه دې مړه کړه، ته به یې چې دا خو ما تېزوله اوس نه بلېږي. په دې چل به مونږ هغه چل ول به وکړو. نو بیا ته مړه ده نو مونږ به هسې کالي له ګوتې وړو، مېلمانه به ماړه کړو، تیاره ده. خفه به هم نه شي چې دا دوی راته ډوډۍ ونه خوړه او ماړه به نه شي. نو همغه چل یې وکړو چې ډوډۍ سیم کاسه کېښودله. ښځه خاوند هم کېناستل، مېلمانه هم کېناستل. ویې ښځې بانا د دې ډیوې لږه کمه نه ده، ورېږه پاسه هم تېز ور مې وله ګوتې پکې به ډیوې هم نه کړه قصداً. یا ښځې ډیوه دې مړه کړه، ورېږه ټیک کوم یې نه ټیک کېږي. په داسې طریقه باندې هغه ډیوه بس نه جوړېږي. کېناستل د راځه په تیاره کې به یې کړو. دوی به هسې کاسې له ګوتو وړه او مېلمانو ټوله ډوډۍ وخوړه. خو مېلمانه پرې پوه شو. سهار وختي هغه مېلمانه او نبي علیه السلام ته د الله رسوله داسې خلکو او د وریو باد چې د قرآن حکیم کې دا آیت میل شو. فیؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. په خپله لوږې دي، نار دي، ماشومان اور یو نار څملې اوده کوي، ډوډۍ ته خپله نه خورو نیل نه مړی. آیا دا صفت په مونږ کې شته؟ حقیقتا نشته. الله دې مونږ کې دا صفت پیدا کړي. ګاونډي یزدې د ګاونډ ملګري، د کلي ملګري، د نار نه سند درک دی نه لګي، بېرېبه ده سندي او من کره تا کره د پیلو شپږ قسمه ترکارۍ پرتې وي، د ناپا دي پستو به یې خورئ، د پیشوګانو به یې خورئ. هېګې خو د دې غریبانۍ حق ته قیامت ته به رب العالمین د دې حق تپوس کوي. نه روژه ماتي یو بل له ورکول، یا دا چې کوم ګاونډ کې غریبانان وي هغې له وره ورکول اخېستل، یا داسې غریبانیان مې هغې د ترکارۍ د رکې نه ګیرې ترکاري اخېستل، کجورې یې اخېستل، یا بل جماعتي څیز یې اوس کېږي. دا ګورئ خامخا کوئ، په دې ستا رزق کمیږي نه، دا د رزق قسمیږي نه چې په دې ستا رزق زیاتېږي. یربي الصدقات قرآن حکیم کې الله فرمایي صدقه خدای پاک زیاتوي. یو خو دا دی چې په روژه ماتي کې خلکو سره ښېګړه کول. دویم څه دي؟ روژه به رمضان نیسي او الحمدلله سانه روژه به د جمعې روژه لو لیمنه چې څه تنده پکې ولګي. او بیا د خپل بالغ بچي ګورې د روژې نه منې نه کوي. با د دې زنانه ډېرې تکړه په دې روژې نیولو کې، خو و غم په دې زنانو کې شته. نورو ډېرې بدې دي، لمونځ هم کوي، صدقه هم ورکوي، قسم دی د دې څلورو نه دا ښځې په عبادت کې تکړه دي. ګوره ذکر و اذکار هم کوي، خو یو غم پکې دی چې بچي ته به وایي ای بچې هغه روژه ماته کې وګورې خراب به شي، ناجوړه به شي، صحت به دې خراب شي. دا یو غم په زنانو کې لږ لسوان دي اصل کې زنانو. پام کوئ ګوره دغونه کې هغه کې صحابیاتو ته د هغې ماشومان بچي به و د پنځو شپږو کالو په هغې به هم روژې نه وي. په روژو خو ماشوم مري نه، صحت یې ورسره ښه کېږي. روژه به یې پرې نیوله، چې ماسپښین او مازدیګر به شي نو ماشومان یې له لوږې ناسته پکې راشي، هغې ته روژه څه تویېدل بلدول به نو په لوبو توکو به یې مشغول کړل، نو ماښامي ته به ورسول. وایي د هغې هغه خپلو بچو څاڅکو نه دردېدل. ماشومان نابالغه بچي، زمونږ بچي به بالغان وي، جنکۍ به پیغلې وي او دوی به پرې روژې نیسي. او ماشوم به څنګه ماشوم وي چې پنځلسو کالو ته ورسېد، یا د بلوغ او د بالغوالي اثار په انسان کې راغی، که هلک یې که جینۍ یې روژه به خامخا نیسي او فرض ده. ښه صحابه به څونه اهتمام کو د روژو. په یو سفر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلو، نو هلته کې بعضې کسان چې ګراني او سفر و، نو نبي علیه السلام خیمې او باغ کې ښخې کړې. څوک لاړل خیمې یې ښخې کړې، چا څاروي بوتل هغه یې سیراب کړل، او بله داسې وه چې هغې پرېوتل د خیمو لاندې ویده شو. نبي اسلام وفرمیل دا ویې صاحب د دې روژې دي، هغې خلکو په سفر په هغې خو دا کار و چې زمونږ اجر ثواب به ډېر کېږي، ځکه مشقت هم دی، کلو دی، جرني و سفر هم دی، روژې هم نیسو. دې کار و چې زمونږ به ډېر اجر او ثواب کېږي. نبي علیه السلام وفرمیل وی نن بې روژې خلکو ثواب زیات وګټه د روژې والا په نسبت. یو خو روژه ونیوله خپل عمل یې وکړه، او دا بې روژو چا چې روژه په سفر کې ونیوله قضا به یې کوي، هغوی ثواب وګټه. ولې؟ څاروي سیراب کړل، خیمې یې خفې کړې، خدمتونه یې وکړې،
د قوم خدمت یې وکړو، په سفر کې د مجاهدینو خدمت وکړو او دوی خو صرف لاندې روژه ونیول. او یو بل مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې ته چې انسان بېهوشه پروت دی، د پاسه پې څادر نیولی شوی، وی دا ولې؟ وی صاحب د ده روژه ده بېهوشه شوی دی. وی لیس من البر الصیام فی السفر، په سفر کې روژه نیول داسې روژه چې سړي ته تکلیف ورکوي دا نیکي نه ده، ماته که دا روژه. دې وجې نه چې کوم سفر کې سړي ته مشکلات دي نشي نوی روژه د پېشمنۍ انتظام یې نشي کېدی یا ګرمي وي پکې بلکل بل افتاد روژه دې نه نیسي او بیا دې د هغې روژې قضا ونیسي. نو صحابو به د روژو دومره خیال او دومره اهتمام ساتو. او الحمدلله دغه مبارکه میاشت په موږ راغله، کوشش به کوئ چې پکې په شوق سره روژې ونیسئ. لومبې ثواب د روژې د کوم ځای نه شروع کېږي؟ خو په هغې خو تاسو بېګا سم شروع کړی، دا میاشت د لیدو نه لومبې دغه ځای نه شروع کېږي چې میاشت ته به ګورئ، دا مسله ده. دا لومبې ثواب دی د روژې لومبې عمل. میاشت ته به ګورئ نو که میاشت ولیدله نو ګواهي به ورکوئ روژه به چي، او که میاشت ونه لیدله نو روژه به نی. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، که میاشت ولیدله روژه کې او که میاشت ونه لیدله نو روژه کې. نو پیغمبر یو څه وایي او موږ څه وایو، که بس دې واورېده نو اعلان وکړه او که دس دې وانهورېده نو اعلان مه کوه. په لوی غم موږ اورېدلي، په خوله یې یقین وکړه. زه داسې پریشان یم ما وې چې دومره وختي پرې دغه شوم مجبور شوم، یا الله دا قوم د خلکو سره څه کوي، د دین سره څه کوي، د اسلام سره څه کوي، د مذهب سره څه کوي، د مسلمانۍ سره څه کوي. ملا خو به پرېږدي ملا سره څه کوي. مستو کې داسې شروع دی دزه یو پسې داسې کوه بل پسې داسې کوه بل پسې داسې کوه. یا د خدای نیکبخت و آخر په کوم طرف روان یې؟ ډېر الله زمونږ یو کوشش و، هغه راله سازش تباه و برباد کړو. زمونږ دا کوشش و چې د ټول پاکستان روژه په یو ورځ شي. دا د ښه خبره وه که بده وه تاسو نه تپوس کړو چې د ټول پاکستان روژه په یو ورځ شي. مرکز سره م رابطه وکړه، اجلاس هم پې په صوبه کې دلته مقرر کړو. بیا هم ورسره رابطه وکړه چې تاسو به مهرباني کوئ وختي به خپل اجلاس نه ختموئ، ناوخته پورې به ناستئ، ځکه زمونږ د بانډو د میرو خلک چې رارسي نو دوی له لیټ رارسي، زر به نه خلاصوئ اجلاس. په دغه کې به یې نه مقرروئ، په انټرکان هوټل کې په اوقاف پلازه کې به یې مقرروئ. هلته مو ورته په قاسم علي خان جومات کې کمیټې جوړه کړله، په نفاظ شریعت کونسل دفتر کې مو ته کمیټې جوړه کړله، او مردان سره صوابۍ سره او بنې سره او چارفدې ټولو علماو سره م رابطې وکړئ چې تاسو مهرباني وکړئ شهادت ته راشي نو فوراً به یې صوبې ته رسوئ. صوبه به یې فوراً هغې مرکز ته رسوي چې په ټول پاکستان کې یو شان روژې راشي، چې دا روایت ختم چې د پښتون دا نوم بدنام شي، بدنامۍ نه بچ شي. تاسو خیال نه بره شیر رشید بیان نو چې پښتون خو په صوبې سرحد والا په اوریس کې ویني بل اخبار کې بیان وکړو، دا د هغوی خندا ده. مونږ کوم دوی ویني، موږ وایو موږ یې په اوریس کې نه نو، خو خندا ته مونږ د خلکو د عوامو جوړ کړو، په خندې کړو. نن هم دا پروګرام و صابق صاحب سره ټولو سره دا فیصله وکړله او په یو شپه باندې دا کمیټۍ نو کله که ستاسو کار یو د مونږ د دغو یا د صوابۍ یا د مردان هغه کمیټې په یو شپه میاشته کېناستېدل او زمونږ نه به یې په نو چې تاسو وګورئ سره په نو هغوی ته وایي چې نه مونږ په کومه شپه کښېنو ته هغه کوه تاسو هم کښېنئ. ډېر څه پیدا شوه، هغې باندې مو اجلاس په صوبه کې مقرر کړ، خپلې کمیټۍ مو دلته کې جوړې کړې. څه ډله دا نه ایوانه یې شروع کړل، دغې شروع شوې، مونږ نه یو خبر، ګواه نشته، شاهد نشته، شهادت نشته. ور یو خبره درته کوم، د روژې په مسلو کې نه زه مشر یم، نه د دې کلي بل ملا مشر دی، نه د مرزو ملا مشر دی، نه د عثمانزو ملا مشر دی، نه د تنګي ملا مشر دی، نه د شوقدر ملا مشر دی. دا د مشرانو د وختونه افغاني صاحب د الله تعالی په قبر د انوار واچوي، زنم باباجي صاحب و، دلته تهیو استاد و مشران علما د دې ځای نه مخکې مولانا عبدالحق صاحب و، د ټولو په شریکه دې ځای ته رضا ورکړې و. هله پیدا به هم دا مشران موجود دي. دا فیصلې د کوم ځای صابق صاحب د پلار نه به دا راتلې، داسې ورکه نه وه. د دې موجوده رضا د صابق صاحب والد محترم چې هغه د ټولو علما استاد هغه به دا فیصلې کولې، د هغې نه پس دا فیصله په رضا صابق صاحب موجوده کوي. ټول علما هغه راغواړي په روژه کې مجلس کوي او په کوژه کې مجلس کوي، او چې د هغه فیصلې نو زمونږ ورسره فیصلې وي چې هغه وایي مه کوئ نه کوو. داسې ده که نه ده؟ رضا صابق صاحب غریب فیصله نه ده کړې، هغه نه مې تپوس و ګواه نشته، شاهد نشته،
ګواه نشته، شاهد نشته، فیصله نه ده کړې. هغه پر عذابو کې چغې خلکو ته وایي چې خدای مو وبخښه، جن نشته. دا دې مه کوئ او افور یو پسې کوه او بل پسې اعلان کوه، بل پسې اعلان کوه، بل پسې اعلان کوه. ملک په مخه واخیستی شو. څومره ظلم وشو. د ټول پاکستان د مسلمان روجه کې اختلافات پیدا کړل، عبادت کې اختلاف پیدا کړ. دا ظلم دی که نه دی؟ تاسو ناسې تپوس کوئ را زیاتې دی که نه دی؟ څومره خلکو ډزې وکړې، څومره اسراف وشو. که په دې ډزو انسان لګېدلی یا خلک جمع دی، خلک په برندو کې په ګودو کې دنګ نه پراته وي. بیا د کې دا په اوړی او په کوړو میدان دا خلک پراته وي. څومره مسلمانان په پهلې بدو کې پرې مړه به څومره پکې زخمیان. ښه په ټلیفونونو باندې زما خو یقین وکړه ټلیفون د ممبرۍ څونه ټلیفونونه ماته کېږي، د هغې نه زیات سیټ مې له ټلیفون خراب شي میسېج هم یو. ای خدای څونه به خلکو په دې ټلیفونونو تاوان شو، څومره ډلې پکې وشوې، څومره بې ځایه مسلمان ته تکلیف ورسېد. زنانه پاس او شا پېشمني کوه او ناوخته دی شا به یقیني روژه ده او حقي روژه ده او یقیني کوم ځای نه یقیني او حقي روژه ده. ستا پلار ته ګوۍ شوې ده که ستا مور ناستې دی ده، که خور دې لیدې ده او که زوی دې لیدې ده او که رور دې لیدې ده، چا لیدې ده؟ نه زه خبر، نه بل ملا خبر، نه بل چا نه خبر، نه بل چا ته اطلاع. او صاحبه ډز دی او بس پسې ډز او غم خو بیا د ملا په سر خو تبر سرغړی را دري دي که نه. نن بیا ملا وکنځلی شو د دغې ظالمانو د لاسه. ملا وکنځلی شو نن بیا. ولې؟ های های ملا چې دی را باندې بې ټیمه روژه راوسته. او ستاسو د پرب قسم یې ټول په دې جومات کې ناست یې چې دا په څونه جوماتونو کې اعلانونه شوي دي. تاسو له مې قسم درکړي رښتیا راته وایې دا مولیانو کړي؟ کم جومات کې ملا کړي؟ ما ته وښایه هغه ملا ځه هغه ملا سره خبره کوه. ما هم نه دی پوه. خو نور سپیکر هم په قبضه کې اخیستي دی او کس رابسې او دا ټوله ورکوي او صاحبه اعلان دی. دین تاسو موږ نه قبضه که، میز تاسو موږ نه قبضه که، جومات تاسو موږ نه قبضه که، دغه یې جنازه پاتې ده بس به هم پرېږدو دی مخکې جنازې هم کوئ. آخر لږ انصاف پکار دی. موږ ستاسو په ټیپرو کې ګوتې ونه والي چې دا ټیپر د جلو کرل او کشنه یې وکرل، او ستاسو په ګنو کې ګوتې ونه والي چې دا تخم مه کره دا بل تخم کره. 310 پوست فوق شته چا چې به ګنی جون خوند یې وله ورکو. نو دا ولې نه کوئ چې دا نور دا سخت ګنې وړل دا ګوتې ونه والې. موږ دا ونه وایي چې دا غنم و پخوا هغه میڅي پاک او خشته ډوډۍ به یې خوږه هم پرېښودل او پالاني غنم هم را پیدا کړل. دغې کې موږ ګوتې ونه والې. ستاسو په کاروبار کې موږ ګوتې دین خو د ملا سره تعلق لري، د خدای د رسول په کتاب خو دا خلک پوهېږي، نو دې کې ولې تاسو ګوتې وهئ؟ دې له ملا د حکم نه لوډ سپیکر کې اعلان ولې کوئ؟ دا دې ولې کوئ؟ دا دې خوازن ګناه ده. د ظلم ولې شروع کړی؟ اوس بل غم دی، یو غم نه دی ګورې. اوس د کنځلو وخت د صحابیت صاحب او د ملیانو بل را روان دی. چېرې ته وښیمه؟ ماښام دې پکې خدای خیر کړي. که ماښام میاشت ونه ښکارېده او کمو خلکو ولیده د چا ومې لیده یا ډېر مو ولیده ما بیا به مو راته کړل دیگو پېشمني پاسولو په روژه کوم دی ناست ولیدی شوه څوک چا ولیدله؟ بې ځایه خلک پاسول مولیانو او ملا ته به کنځلي او د شپې را باندې وخوړه او بې ځایه را باندې پیسو ګوی په ناره را باندې ونیوله او که میاشت لږه غټه وه ویې خوړه را باندې. که لږه میاشت غټه وه له شلو کسو ولیدله یا به څه وایې ویې خوړه را باندې که حقه روژه را باندې موله وخوړه، حقه یې را باندې وخوړه. نو په کومه کې د نه خلاص شو؟ اوس د خدای وریځ کې چې سبا یې مې ونیسې. مسله خو دغه ده. مسله خو علماو دا فیصله کړې ده چې دا تېر شوي د شوقدر ګوره موږ به هغه خبره کوو چې کوم رسول الله مبارک ویلي. دین د چا د خولې مبارکې نه راغلی دی، د نبي علیه السلام چې هغې څه ویلي هغسې به کوو. فرمایي مبارک صوموا لرؤیتنی وافطروا لرؤیتي چې ووینې روژه ونیسه، میاشت روژه ونیسه، چې د بیا ولیدله اختر بس خب د شوقدر د میاشتې د ګواهانو په حساب میاشت خو د 10 نه زیاته نی یا یو کم دی چې یا 10 د شوقدر د میاشتې ګواهان چې کوم په رضاو کې ثابت صاحب په مو به علماو ته تېر شوي دي په هغې حساب د خالي پر ورځ 10 د شوقدر پوره کېږي. په هغه حساب د شوقدر 10 ته څه په ورځ پوره کېږي؟ په خالي. په خالي خو نه شي وي په یو کم دېرش خو ته فایده نه شي کولی چې په خالي ډېر پوره شوې نو روژه به د څه په ورځ راځي د اتوار. لیکن که د خالي په شپه لکه بېګاله میاشت ښکاره شوه یو کم دېر به یو قدر یو کم دېرش هم کېدی شي د خالي به روژه شي. فیصله خو دا ده که بېګاله د میاشت ولیده خو سبا اختر شو، که شوقدر میاشت یو کم دېرش شوه او که بېګاله دې ونه لیدله نو سبا بیا د شوقدر 10 ده د هغه تېرې ګوی په حساب
نو د اتوار په ورځ به دې روژې هلکه سعودي کې روژه ده او سعودي کې اختر دی سعودي زمونږ نه 2 ګنټې وروسته دی پرې ځان پوه کړې 2 ګنټې د هغوی ټایم زمونږ ملک ته حاجیان صاحبان حج ته تللي هلته پته لګي 2 ګنټې فرق دی زمونږ او د هغوی که به داسې وشي چې معاش دلته کې به نور د خطو نه لږه وروستو سهار کې راښکاره شي مونږ یې ونه وینو دلته کې مونږ نه ملي خو معمولي او زمونږ نه خو سعودي ته 2 ګنټې پس تلځي نو هلته کې د انور رفتار تیز دی او د سپومۍ کم دی نو هلته انور نور هم ترې مخکې تلي او دا میاشتې وروسته پاتې کېږي انور تیز دی مار په شواروز کې خپل سفر پوره کوي ځای له راځي او سپومۍ چې ده نو دا په میاشت کې خپل سفر پوره کوي خپل ځای له راځي یو شواروز او یو میاشت څونه فرق دی نو کې دلته کې مونږ ته به ښکاره شي د انور په سویخۍ کې خو کم خلک دی وویني خو چې سعودي فضا ته د انور او سپومۍ رسي انور خو تیز دی هلته کې نور مخکې شوي نو هلته کې د سپومۍ زیاته وروستي نو ډېر خلک کېږي زه یې مینم هغه هم دمام روژه شي د هغه هم روژه شي کله داسې وشي چې دلته کې نور سره یو ځای پرېږدي زه یې ونه وینم او چې سعودي ته رسي نو هلته خو ترې نور مخکې شوي که نور رفتار خو تیز دی په دا 2 ګنټې کې دی کافي وخت مخکې کېږي نو هلته کې ترې وروستو پاتې نو خلک یې هلته وویل هغه روژه شي د ما نه شي کله به سعودي سره د ما یو شان روژه ده کله به د هغې وي زما به کله به مې هغه سره یو شان اختر راځي کله به د هغه اختري د ما به نه هر څه د اصولو مطابق دي دا خو د شریعت یو اصطلاح را روانه یو طریقه را روانه ده اوس بېګا لکه میاشت غټه ښکاره شوه نو دا به د دې خبرې دلیل نه کړي هره دویمې شپې ده دا ګوره اوس نبي علیه السلام څه موږ هر ځای کې د پیغمبر وایو د پیغمبر امتیان مسلمانان یو هر ځای کې د هغه خلاف روان دي دا خلک وایي دا کې دا دویمې ده درېیمې ده که نه وایي خلک رایي که نه وایي ها اوس پیغمبر علیه السلام مبارک څه فرمایي وایي د قیامت د نښو نه یوه نښه دا ده چې خلک به دا وایي چې میاشت د دویمې ده او د درېیمې ده دا چا د څه پته کېږي دویمې ده او که د درېیمې ده که دلته کې د انور سره یو ځای راښکاره شوه یا د انور نه دا میاشت سهار کې مخکې وه نو هلته به وله ښکاري ته به یې او که دلته کې د انور نه وروستو دا میاشت لاړه ور سره یو ځای ونښته انور ته یې مخکې راوخت او دا سپومۍ وروستو راوختله هلته به غټه ښکاري وي به د یوې تا ته به غټه ښکاري ته به یې د دوو د یوې د دوو پکې نشته خبره لیدوله ده چې پوره سړی ورته په جور نظر وګوري او ویې لیدله که غټه ده او که وړه ده د دوو ده او که د پنځو ده او که د شپږو ده تو چې هلته ښکاره شي یاره دا نه چې ته کوټه کې ناست یې ته یې مزید وینم نه ته به یې طلب کې ګورې به ورته کتل مصلوم دي نظر به ورته کې نبي علیه السلام صحابو ته حکم کړی دی چې تاسو لاړ شئ میاشته وګورئ ترغیبات یې ورکړي نو کتلو کې ثواب دی دا پکې نشي کې را د بور او دا درې رڼا ګمان دا چې بېګا له به غټئ ولې بېګا له غټئ ځکه سعودي کې بېګا لیدل شوې ده چې هلته لیدل شوې ده دلته نه لیدل شوې او که سعودي کې لیدل شوې ده معلومیږي دا چې دا د انور نه پس په افق کې په دې غاړه کې موجوده وه نو نن به د انور نه پس زیات وخت موجود دی نو چې زیات وخت موجود وي نو خامخا به ښکاري ډېر خلک به وویني دا پکې نشته چې دا د دوو ده دا د یوې ده خو صبر زمونږ سر له دی هغې نه خو مونږ خلاصېږو نه روژه را باندې مولا بې ځایه ونیوله اوه میاشت ښکاره نه شوه هسې پېشمني د پاسولو او خوب نه ویستو او که ښکاره شوه وګوره که نه د دوو ده را باندې وخوړه اوس کوم خوا ده نو تښتو کابل خو هم ما هغې ته خو نه شو تښتېدی په کوم طرف لاړ شو خدای ته وګورئ مسلمانانو ورو بې ځایه ظلمونه نه کوئ کم از کم دا روژه او د اختر دا د بین هغسې جمې د جرې تعلق د عازم سره دی د شهادت سره دی ورته دی کې خپلې فیصلې مه کوئ د مولا د فیصلې انتظار وکړئ دومره ډزې ته یقین وکړه چې د خلکو دا وطن ورونه اوس هسې که ډزې زمونږ او بیا زمونږ ورته ورمزو چې خلکو ډزې هسې خوښېږي بالا کلاشنکوف ویډیو بازار خیجه او صاحب په لور فکر لو دی کې اعلان کوه بی جماعت کې اعلان کوه زمونږ یازنیم پکې اعلان وکړه دلته خو مې توبه به وباسې کړې ما ګینم دی په ده خو مې دوباره دې غریب براغې بل ما نه غلطي شوې ده او ما وایي خلک اعلان نه کوي ما وایي چې ډاکټر چې اعلان دی نو مې تا خو موږ ته کار وکړ خلک وایي چې دله مولوي د جمعه او ما ته ډېرو خلکو ستاسو له جومات نه اعلان شو بس نیازلي نه وي دغه وسره ګیني بس ما څوک ته خو نه وجلې مې اوس بلا چل کې چې ته به ځې او خپله دغه به کې هغه ته د ګناه ماتي به غواړې او مخامخ به اعلان به کوې چې روه ما نه غلطي شوې ده نو خو دې خو راغی او بیا دوباره اعلان وکړې چې وروره ما خو بل پلان وکړو موږ هم ورپسې کړو په غلطۍ کې دا کار شوی دی
بهر ځای به انسان چې خپله غلطي ومني نو دا غټه خبره ده او بیا اعلان یې وکړو چې یاره ما غلطۍ سره کړي دي لیکن ډېرو خلکو ویل بیا مې اعلان نه دی کړی او زه ورته ده ووایم دا زموږ د مین او د اسلام خلاف یو سازش و بس لږ سازش چې د مسلمانانو کې اتفاق ختم شي افتراق پیدا شي او دا جګړې جوړې شي او خلک په دې مریانو په دې کندلو کې او که ونیولې شو هم اوس وایي څوک وایي وینې وراباندې څوک یې ویې کړه راباندې دا بدې ردې او دا خبرې خلک یو مریانو پسې وکړي مې په دې زموږ پروا نه کوي چې موږ باید دا خبرې کوي مولا د دوی د کنځلو لا خلاص کړل چې دا په دا لوبو نه کوي زه دا موږ د کنځل ښځې زه کوي چې په مبارک ورځو کې به د مریانو پسې کنځل او غیبت شي نو ثواب به زیات شي دې کې هم زموږ پیدا چل همدا ده نو دا مهرباني کې بردې مسله خو دا چې میاشته به ګوره میاشت ښکاره شي روژه ده غټه ده ښکاره شي که وړه ښکاره شي د دې نه د یوې پکې نشته او که میاشت ښکاره نه شوه نو بیا وا کوجبئ دا علم د نبي علیه السلام نه ده نه وینا نه ده نو بس هغه شی خو به سود پکې ختم دی ځکه چې تاسو خو راباندې راوستې ده دویم بیا به رمضان روژه چې نیسئ نو پېشمنۍ کول ګوره مستحب دي مسنون دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده دعاګانې پېشمني ولته کړي اللهم صل علی ان الله وملائکته حدیث کې راځي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین الله او د الله فرشتې چې څوک پېشمني کوي هغه له د رحمت دعاګانې کوي الله په خپل رحمت نازلوي او فرشتې ورته د رحمت دعاګانې کوي نو پېشمني ته خامخا پاسئ اوړي کې خلک پېشمني د پاسې او ژمي کې شوق نه کوي نو پېشمني کول دا مستون د مستحب دي باقي د روژې نکالت څه مسایل دي هغه به انشاءالله درته آینده جمعو کې ذکر کوي دا یو تپوس دي چې کړی دی چې لس ورځې په اوبو ماتو لس ورځې په مالګو لس ورځې داسې راښکلې مسله ده په شریعت کې نشته چې لس ورځې په اوبې ماته او لس ورځې ته مالګه او لس ورځې ته پي نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا تخصیص پکې نه دی کړی ښه دا ده چې سلیق کجورې خوري دا هم استحبابي درجه لري ودرې صحابه کرام او نبي علیه السلام هغوی به کجورې زیاتې خوړلې کجورې ورته په دې وجه به یې زیاتې خوړلې دا نه چې ګنې کجوره کې ثواب ډېر دی په نورو کې کم ده مګر صحابو سره د پیغمبر اسلام سره په دې کې یو پوټې لږ دغه زیات راځي نو کجوره یو اوبه یو ګوټ یا لسی په حدیثو کې ذکر دی دا د هغې ته روژه خپله ماتولی شي زه مسله درته بله وکړم دا لږه مهرباني وکړئ چې روژه ماتي بعضې خلک داسې کوي چې هغې روژه ماته کړي په کور کې بوډۍ وخوري د هغې نه پس د ماښام منځله راځي دا قطعا دا رواج ختم کړي د ماښام نیش په اول وخت کې مسنون دی وروسته بیا کراهیت ته رسي روژه ماته کړه کجوره وخوره یا 2 کجورې وخورئ اوبه مسکه بیا لمونځ د ماښام وکړه د هغې نه پس ډوډۍ لږه داسې مه کوئ ځکه په هغې ټایم لګي وخت زیات لګي خو چې ته وخت ولګېد ماښام لمونځ نه وروسته کړو نیمګړتوب راځي او چېرته د پیغمبر علیه السلام د صحابو دا عمل راغلی دی د صحابو د نبي علیه السلام عمل دی چې هغوی به روژه ماته کړه روژه ماتې کړې دی فوراً لمونځ وکړه ما نه پسې بیا ډوډۍ خوړلې دې باندې زه پوهېدلی شم جهنم دی په ځمکه کې دی او جنت بره دی دا د الله خوښه ده دا پته چاته هم نه لګي چې جنت کوم ځای دی او جهنم کوم ځای دی دا واقعامي تر د رب العالمین د نقشه یو میدان جوړ کړي غټ میدان به الله جوړ کړي هغه میدان ته به جنت هم راوړي او هغه میدان ته به جهنم هم راوړي جهنم به د هغه میدان نه ګیر چاپېري حدیثو کې داسې راځي امام قرطبي یو کتاب لیکلی دی په احوالو د محشر کې هغه لیکلی دی چې غټ میدان یې په هغې کې واړه خلک جمع شي د هغې نه ګیر چاپېره به جهنم راته وکړي او په هغه جهنم باندې به پولي هغې ته صراط ته وایي په هغه پول چې واوړي نو مخامخ جنت ته ځي دغه یو دغه دی که روژه کې غاښ اوښکو باندې روژه ماتېږي که نه نه که وینې تېره نه شي نه ماتېږي او که وینې تېره کړي نو روژه ماتېږي که وینه تېره شي عموما چې سړی غاښ وباسي نو وینې ټکې تېرېږي نو که داسې مالش په خوله کې کېږي چې هغې سره وینه تېره نه شي نو روژه نه ماتېږي او که وینې تېره شوه نو روژه ماتېږي بعضې خلک وایي چې د ماسپښین د 4 رکعاتو سنتو نه پس د فرضو پورې نفل نه کېږي خبره بسې نه ده نفل کېږي خو بهتر دا دی چې سنت وکړي نه متصل هغه سنتو او د فرضو په منځ کې بل عمل مه کوه
بعضې زموږ مولویانو لیکلي دي، یو قول پکې شته دی چې که چا سنت وکړ ورپسې نفل وکړ دوباره دې سنت وکړي، هغه مرجوح قول داسې راجح قول نه دی. سنتو او د فرضو منځ کې بل عمل کول نه دي پکار، سنت پسې فوري فرض پکار دی. یا که څه اذکار تسبیحات پکې وی نو کولی شي. دا د نبي علیه السلام طریقه وه چې د فرضو نه مخکې هغې سنت کړي دي متصل. ماسپښین امام سنت نه کړی مغدین ورکولی شي او که نه بلکل ورکولی شي. ښه خو دا ده چې دی سنت یې کړي او د هغې نه پس دی جمع ورکړي. لیکن که ده سنت مې کړی او دی جمع وکړي او د هغې نه پس سنت کوي این کولی شي. په انجکشن سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ په انجکشن یې روژه نه ماتېږي. د رمضان مبارک په 23مه شپه کې دا خو لا 23مه نه ده راغلې کمبخته بعضې امامان په صورتونه وایي د شپې ته خلک د صورتونه شپه په شریک کې هېڅ ثبوت شته که نشته؟ ما هېڅ ثبوت د دې نشته. یا د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو نه ثابت دي، نه د امامانو نه ثابت دي، ثبوت نشته. دا زموږ د دې مشرانو یو خپله طریقه وه. یو حدیث دی اگر چې حدیث باندې علماو کلام کړی دی چې په دغه شپه باندې صورت عنکبوت او صورت رین کې څه فضیلت شته، دا ریکه وینا کې یعنې د مشران به یو طریقه جوړه کړی چې امام پرې وایي چې ته دا صورتونه یې ووایه مونږ به یې ووایو، ستا به هم ثواب وشي زموږ به هم وشي. او بیا خو اختر دی امامان که غریبانان نو هغې له بیا څه لږ 100 روپۍ ورکړئ. که په دې نیت دا صورتونه وایي چې یاره له ما به هم ثواب وشي او د دې مختلیانو یې د دوی به هم ثواب وشي او دا پیسې که په دې نیت ورکوې چې د ما یو خیرات به وشي او صدقه به وشي زه به ورکړم. تخصیص یې د شپې سره نشته، هر وخت ورکولی شي، په 29مه هم ورکولی شي، 30مه هم ورکولی شي، 29 شپه 29مه هم ورکولی شي، نه فرض دي نه واجب دي. بلکې دا تخصیص پوه چې خامخا به د امام صورت وایي زه به یې خامخا اورم، دا پیسې به خامخا ورکوم، دا ښه خبره نه ده، دا بیا بدعت دی، داسې نه ده. خو زه حیران په دې یم چې تاسو د دنیا ګناهونه کوئ نه د یو نه ډېر کوئ که ته هم هغې کې د نه سړي تپوس ونه کړو خو که ستا د دې د ملا له 10 روپۍ دي په هغې کې پرته جوړه کړې دا ښه دی دا خرابې دي. د هغې نه مخکې پیسې ورکوه خیراتي غریبانان دي تا په ته حق دی نو څه شرعاً نه څه واجب لازم فرض نه دي. دغه نایجري دا ماشومان چې دي دا بره ورسره مشران هم شته خو کوته نه مې دي چې هغې ورته ویلی وګله کوي او مشران ورسره بله دي یو څو ستې دي ولو نه وباسئ دوکه چې ربالعالمین رمضان متعلق چې څه مسایل دي اب آینده کې به درته بیان کړم. ربالعالمین د رمضان نامه شپه په خیر تېره کړي او ربالعالمین موثر رجوع له توفیق راکړي او د تعالی ابن پیغمبر په دې میاشت کې د بلندونو وساتي خصوصا خلک ولګار یې غیبت ډېر کوي بلین د غیبت نه د چغلو نه شده معفو وساتي. رب العالمین بنو وساتو های عزت نصیب کړي و به حیا و رسوای نبی او محفوظ کړي. څومره ګناهګار یو الله د رمضان په مبارک میاشت زموږ د ګناه درجې د ذریعه وګرځي دندنې په درجې د بلندو ذریعه وګرځي. Tú sabes que el اتفاق اتحاد پر راک. Es la amiga de Lindsay Paquines, ¿no? Que